څنګه له ځانه یو ښه شخصیت جوړ کړو. شخصیت جوړونه ځانګړي مهارتونه او بېلابېل هنرونه غواړي. که تاسو له ځانه یو ښه شخصیت جوړول غواړئ نو باید لومړی باور ترلاسه کړئ. په تجربو تمرکز وکړئ، ځان ته مو ارزښت ورکړئ او د ستونزو په وړاندې مبارزه پیل کړئ. که تاسو غواړئ یو ښه شخصیت ولرئ نو موږ دلته 8 معتبر میتودونه بیانوو چې ستاسو پر شخصیت جوړونه کې مرسته کولی شي. لومړی، باوري اوسئ او هیڅ کله باور مه بایلئ. باور د ښه ژوند یو ستر راز دی. که په ټولنه کې باور ولرئ ژوند به مو له ستونزو سره په مبارزه کې مخکښ رول ولوبوي. باور ستاسو د چلند ځانګړتیاوو یوه مهمه برخه ده چې ستاسو شخصیت ورته اړتیا لري. که مو یو ځل باور بایلود ستاسو شخصیت ورسره خامیږي او بې باوره کیږئ. تر هر څه ستاسو ځان تاسو ته ډیر ارزښت لري او خپل ځان مو په باور ارزښتمن کړئ. دویم، دروغ مه وایئ او رښتیني اوسئ. د شخصیت جوړونې لپاره یو بله ښه ځانګړنه همدا ده چې تاسو باید تل صادق اوسئ او هیڅ کله دروغ ونه وایئ. دروغ ویل د دې ترڅنګ چې تاسو د ټول عمر لپاره بې باوره کوي بلکې تاسو لټۍ ته هم سوق کوي. ځکه که نن یو کار ونه کړئ او سبا مو رئیس ته دروغ یا بهانه وکړئ راتلونکي کې هم همدې کار ته اړ کیږئ. د دې لپاره چې ښه مخته ولاړ شئ باید تل رښتیني اوسئ. دریم، که تاسو بریالي اشخاص ګورئ دوی په لومړي او دوهم ځل دې مقام ته نه دي رسېدلي. تجربه او مهارتونه تاسو تر بریا رسوي، خو په دې لړۍ کې تاسو ممکن له ماتو سره هم مخ شئ. د بریا تر شا چې کوم راز دی هغه د ماتو زغمل دي او بریالي اشخاص ماتې زغملی شي. څلورم، ټولنیزې اړیکې ښې وپالئ. ښه اخلاق او ښې اړیکې د ټولنیز ژوند سینګار جامه ده. د ښه شخصیت خاوندان تل له ښه چلند او ښه سلوک څخه کار اخلي. که تاسو ټولنیزې اړیکې ښې او پراخه کړئ. څلورم، ټولنیزې اړیکې ښې وپالئ. ښه اخلاق او ښې اړیکې د ټولنیز ژوند سینګار جامه ده. د ښه شخصیت خاوندان تل له ښه چلند او سلوک څخه کار اخلي. که تاسو ټولنیزې اړیکې ښې او پراخې کړئ نو هغومره مو شخصیت ورسره لوړېدی شي. پنځم، ځان ته مو هدف وټاکئ. بریالي خلک تل پر ځان باور لري نو ځکه خو ځان ته هدف هم ستر ټاکي. که تاسو کوچني هدف وټاکئ نو ممکن ژر یې ترلاسه کړئ. ښه خبره دا ده چې ځان ته ستر هدف وټاکئ. دغه راز خپلو خیالاتو او تصوراتو ته په سپکه مه ګورئ بلکې خپلو چارو ته لا ښه پام وکړئ او د خپل هدف شا ونیسئ. شپږم، امانتدار اوسئ. امانت خیانتول ستاسو شخصیت بې باوره کوي. دروغ ویل، خیانت کول، په وعده وفا نه کول 3 هغه سترې ځانګړنې دي چې په خپلېدو یې انسان دوه مخی بې باوره او رسوا کیږي. بریالي اشخاص تل امانت په خپل مالک سپاري او نه یې خیانتوي. اووم، مسؤلیت منونکي اوسئ. مسؤلیت ستاسې چارې ښې تنظیموي او تاسو خپلو چارو سره محتاط کوي څو له تېروتنو وژغورل شئ. بریالي اشخاص تل خپل مسؤلیت په ډیر ویاړ مخته وړي او په دې کوښښ وي چې د خپلې رشتې له ادرسه هیوادوالو ته خدمت وکړي. هر شخص د ټولنې یو غړی بلل کیږي او د دې ټولنې په جوړښت او سمون کې باید مسؤلانه رول ولوبوي. اتم، وخت مو اداره کړئ. انسان د عمر په جریان کې یو تر ټولو ارزښتناکه فرصت لري چې هغه د وخت درلودل دي. که موږ هر څومره شتمني ولرو خو وخت پرې نشو اخیستلی د نن ورځې یوه لحظه په میلیاردونو پیسو واپس لاسته نشئ راوړلی. انګریزان متل کوي چې ټایم از منی ګولډ. بریالي اشخاص تل له خپل وخت څخه ښه ګټه پورته کوي. دوی همدا راز له ځان سره د ورځنیو بوختیاوو مهالویش هم لري. خپلې چارې د همدې مهالویش مطابق مخته وړي. مطمئنه یم که هر څوک دغه 8 میتودونه په خپل ژوند کې په ښه توګه عملي کړي نو یو ښه شخصیت به ولري. الله جل جلاله دې ماته او تاسو ټولو قدرمندو ته د عملي کولو توفیق راکړي.